بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. مسلمانان ورونو په دا اوس وخت کې د خلکو یو عادت ده چې هغه بیخي ډېرې خبرې کوي، ډېر غږېږي. خلک یې ورغواړي د خبرو لپاره یا دا داسې کوم لس کې ګپې کې. دا د انسان ډېر بد خوی د شریعت له نظره ډېرې خبرې د خلکو خندول. بیا نو بعضې خلک دی وایي چې دا سمې خبرې دي، ښې خبرې دي، خبرې خو داسې وي چې د هغه ډېره فایده اخیستله کېږي. د موږ تاسې د مبارک دین د شریعت د مبارک دین چې کومه تشریح کتابو لیکلې ده، په دې کې لیکلي دي سلیمان علیه السلام به دا خبره کړه چې کومې خبرې چې سړی له خولې راباسي که دا سپین زر وي نو پټه خوله کېناستل بیا سره زر. نو دا یقیني خبره ده چې خبره هر څوک خبره وي نو تر هغه دا پټه خوله کېناستل ډېر ښه دي. ځکه خبره که هر څوک کوه نو به دې درجې ته ورسېږي چې د سپینو زرو درجې ته به ورسېږي. خو خاموشي، سکوت، پټه خوله کېناستل دا سره زر دي، یو شی هم نه دي ورسره برابر. یو دا خبرې نصیحت یې ذکر یا خو جلا ده، د حقوقو په شریعت کې اجازه ده. انس رضی الله تعالی عنه یو حدیث شریف ده. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل ابو ذر زبا تا ته دوه داسې شیان در وښیم چې ظاهر ډېر اسانه دي، سپک دي، خو د قیامت په ورځ اعمال تلل کېږي بیا په تله کې ډېر درانه دي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل سید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوښیه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې یوه درازه خاموشي، یعنې دا معنی اکثره وخت چې سړی پټه خوله یې دا ده، او بل خوشخلقي د انسان په طبیعت کې خوشخلقي اخلاق یې ښه، له چا سره دا ګزاره په کور کې او په سارا کې په ډېرو ښو اخلاقو وي، کنځاوي، خشکي، غصې، غیبتونه، سپکې خبرې دا مزاج نه وي، ښه لهجه لري، نرم یي، غضب او خشکی نه وي. دا دوه شیان ابو ذره دا خپل کا دا په ځان کې پیدا کړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو خوشخلقي اخلاق او بل درا سکوت، ډېر وخت پټه خوله کېناستل، یعنې د سړي به تر دغه یاده دا خاموشي او بل د غوږ نیول دا به یې ډېر. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تر دغو دوو خویو د مخلوق لپاره الله جل جلاله بهتره بل شی نه ده پیدا کړی. د ابو درداء رضی الله تعالی عنه مبارک څخه یو روایت ده، یا زه تاسې ته د هوښیار سړي علامې نه در وښیم. نو بیا د مبارک ورته وویل چې هغه دا د انسان د هوښیاري او د عقل علامه دا ده چې تر ده څوک مشر یې له دې سره په تواضع په عاجزي باندې ګزاره وکړي، او چې تر ده څوک کشر یې په عمر کې کم یي هغه به هم سپک نه بولي، او په خپلو خبرو کې به د لویي اظهار نه کړي. بعضې خلک ځان داسې ډېر غټ او لوی معرفي کوي، او د ځان د الله په مابین کې چې کوم تعلق یې ده دا به ټینګوي. دا د عاقل سړي علامه ده. او امام شافعي رحمت الله تعالی علیه مبارک یایي که څوک دا غواړي چې زړه مې روښانه شي، له زړه مې تیارې او غلط سوچونه ووځي، نو دا د پالتو خبرې لا یعنی خبرې دا د پرېږدي. او دا هم مسلمانانو کتابو لیکلي دي چې درې شیان د انسان عقل ډېروي. اول شی دا د علماو سره کېناستل، دوم له نیکو خلکو سره کېناستل، او دریم پالتو لا یعنی خبرې دا پرېښودل. ډېر خلک دا شکایت هم کوي چې زموږ په روزي کې برکت ختم سو، کار مې ډېر خراب سوی ده. دې خبرې ته مسلمانانو ښه متوجه سیه. نو مالک بن دینار دا ډېر غټ عالم و، ډېر لوی محدث و، ګذر تېر سوی ده. ده یایي که چا دا ولیدله په خپل ژوند کې چې په زړه کې مې سختي راغلې ده او روزي مې په کمیادا باندې روانه ده، نو په دې دې پوه شي چې دغه پالتو لا یعنی خبرې د ګناه والا خبرې دا د ډېرې سوي دي. هر چا که ډېرې خبرې کړې، لا یعنی خبرې او پالتو خبرې، نو دا دوه خویه په هغه کې پیدا کېږي. یو به یې زړه ډېر سخت وي، او بل په هغه باندې الله جل جلاله روزي کموي. دا ډېرې واقعات دا چې د یو سړي الله تعالی کار جوړ کړي، ښه سرمایهدار شي، بیا ډېر وروسته کار خراب شي. د هغه وجه دا یې مسلمانانو بس هغه دا پالتو مجلسونه شروع دي، په دې کوټو کې ناست دي، خلک یې په ځان راټول کړي، د مجلس والا پیدا کوي، تر نیمو شپو ناست، دا ډېرې خندا وي، د ازار خبرې، غټې خبرې، او بیا د هغه دا سبب چې لمونځونه قضا شي، جمع قضا شي، تهجد قضا شي، ذکر نه وي، دا د انسان د روزي د کموالي سبب ګرځي.
ډېرې خبرې، فالتو خبرې، عبث خبرې، د خندا او د ټوکو خبرې د انسان په روزي باندې ډېر سخت اثر اچوي. کتابونو لیکلي دي. او هر څوک چې د فالتو مجلس او فالتو خبرو ډېرې کېناسته، ډېرو خبرو ځان ساتي، د هغه په روزي کې الله جل جلاله ډېر برکتونه اچوي. مسلمانانو د خولې ضررونه دا ډېر خطرناک ضررونه دي. انسان چې الله جل جلاله له نورو شیانو راجلا کړی ده، یو یې په دې ژبه راجلا کړی ده چې د انسان په ژبه کې الله تعالی خبرې یې دي او په نورو حیوانانو کې دا شی نشته. نو که دا خبرې په جای وي بیا نو دی له حیوانانو راجلا ده، او که دا خبرې ډېرې وي، فالتو وي، خوشې وي، بې جای وي، بیا نو د دوی د نورو حیوانانو په مابین کې فرق نشته. هرې خبرې ته ملایکه منتظره ولاړه ده. آیات شریف ته چې څنګه له خوله راووتله هغه یې لیکي. که ښه خبره ورته لیکل کېږي او که بده خبره ولیکل کېږي. نو انسان چې کله خبرې کوي ښه سوچ به ورته وکړي مسلمانانو، خبره راباسي او دا به یایي چې څنګه مې وکړه راپسې لیکل کېږي. نو څرنګه خبره ده چې ولیکل چې راپسې سمه ده او که ګناه واله ده. او بیا د دغه خبره چې هغه ملایکې ناستې دي د ما عملنامه تیاروي، او دا عملنامه چې انسان څنګه مړ شي د ده په غاړه کې په قبر کې ورته تړل کېږي، په قبر کې ورسره قیامت کې چې راپورته شي له غاړې خلاصېږي، ورتړل کېږي او د هغه له وجې بیا دی یا جنت ته یا دوزخ ته ځي. نو انسان چې خبره له خولې راباسي دا سوچ به وکړي چې دغه د ما عملنامه ده، دغه خبره په قبر کې راسره ملګرې ده، په قیامت کې به بیا د هغې له وجې د ما فیصله کېږي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د ډېرو خبرو، فالتو خبرو، عبث خبرو څخه پرهیز راپ نصیب کړي. آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.